بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او په خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې اتم لوست د علامه پوهاند عبدالحی حبیبي رحمت الله علیه په اړه دی چې انشاءالله د خیر سره نن تاسو ته لیکچر یا تدریس کوم. له هر څه نه مخکې بیا دغه لوست مو په دوه برخه ویشل کیږي او له هر څه نه مخکې دغه غونډې مو بیا څلور برخه لري چې لومړۍ برخه سریزه یا مقدمه دی او د متن لوستل او نوې ټکي او د کانکور پوښتنې چې موږ ستا لپاره چمتو کړې. دانش آموزای عزیز 12 ټولګی صنف 12 د پښتو مضمون اتم لوست یعنی درس هشتم در مورد علامه پوهاند عبدالحی حبیبی است که انشاءالله در مورد سوانح و بیوگرافی شاعری درس است. انشاءالله با هم میخوانیم قسمت های مختلف را و ژباره یا ترجمه میکنیم. این درس ما از 4 قسمت تقسیم میشه که بخش اول سریزه یا مقدمه هست و د متن لوستل، خواندن متن و نوې ټکي که به اصطلاح لغات های جدید هست و سوالات کانکور که ما برای شما آماده کردیم. حالا میریم سراغ لومړی برخه یعنی سریزه یا مقدمه. لومړی په سر هم بیا دوه پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکړو. بعد مثل درس‌های پیشین در بحث مقدمه دو تا پوښتنه یا سوال مطرح شده که با هم میخوانیم. لومړی پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال اول چی مطرح کرده؟ د پښتو په معاصرو شاعرانو او لیکوالو کې د چا له نامه او آثارو سره آشنا یاست. سوال پرسیده که شما در شاعران معاصر پشتو زبان که نویسنده بودن یا شاعر بودن با نام و با آثار چه کسانی آشنا هستید؟ اینجا کلمه لیکوالو به معنای نویسندگان ویل کیږي. دوم پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال دوم چې مطرح کرده د پوهاند حبیبی نوم مو د مخه اوریدلی او د هغه کوم اثر مو لیدلی یا لوستی دی و گفته آیا تا امروزه شما نام آقای پوهاند حبیبی را شنیدید یا کدام آثار را از آن دیدید یا خواندید؟ اینجا کلمه لیدلی به معنای دیدن و کلمه لوستی به معنای خواندن ژبارل کیږي. د پښتو ادب په معاصره دوره کې ډېره نومیالي لیکوال او شاعران لرو چې د خپل ژوند زیاته برخه ژبې او ادب ته په خدمت تیر کړي او ډېر ارزښتناک آثار یې لیکلی دی. گفته ما در دوره معاصر ادبیات پښتو بسیار شاعران و نویسندگان نامدار و مشهور را داریم که بیشتر برخه یا قسمت زندگی خود را در نوشتن آثار حالا چه به صورت منظوم یا چه به صورت منثور که به اصطلاح نوشتن و تمامی بخش زندگیشان را تیر کردن و بسیار آثار ارزشمندی را هم نوشتن. په دغو نومیال و ادبی فرهنگ سیرو که یو هم پوهاند عبدالحی حبیبی دی چې په دې لوست کې در پیژنه و گفته یکی از چهره‌های فرهنگی و ادبی بسیار نامدار آقای پوهاند علامه عبدالحی حبیبی است. په دې لوست که در پیژنو یعنی ما در این درس او را برای شما معرفی میکنیم. خب حالا میم سراغ د متن لوستل، خواندن متن. د هیواد نومیالی عالم، تاریخ لیکونکی او ادیب، لیکوال او شاعر پوهاند عبدالحی حبیبی په 1209 یا لمریز کال د کندهار د بامیزایی د محلې په یو عالمه او فاضله کورنۍ کې زیږیدلی و. میگه عالم بسیار نامدار کشور ما و همچنین تاریخ نویس و ادیب که به اصطلاح لیکوال به معنای نویسنده و شاعر باشه آقای پوهاند عبدالحی حبیبی در سال 1289 در ولایت کندهار در محله بامیزایی در یک خانواده کوروالای بسیار عالم و فاضل به دنیا آمد. جا کلمه زیږیدلی و یعنی به دنیا آمده بود. پلار یې ملا عبدالحق د خپل وخت نامت و عالم او فاضل شخصیت بود و گفته همچنین پدر ایشان آقای ملا عبدالحق در وقت خودش یکی از شخصیت های فاضل و عالم و نامدار بود. استاد حبیبی پر 1299 لمریز کال د کندهار د شالمار په لومړنۍ ښوونځي کې شامل او ترڅنګ د دودیزو دیني او ادبي علومو زده کړه. د خپل سیمې له پیاورو عالمانو څخه پیل کړه و گفته استاد حبیبی در سال 1299 خورشیدی در ولایت کندهار در مکتب ابتدایی اولیه شالمار در کنار یک آنجا شامل شد. در کنارش علوم دینی و علوم ادبی مروج در زمان خودش را به اصطلاح شروع کرد به آموزش و تحصیل و همچنین گفته خپل سیمې له پیاوری عالمانو څخه پیل کړه یعنی میگه نزد عالمان و همچنین به اصطلاح ادبای بسیار قوی در منطقه خودش شروع کرد. اینجا کلمه پیل کړه به معنای شروع کردن است و همچنین کلمه سیمی به معنای مناطق یا ناحیه ویل کیږي.
پر 1304 المریز کال چې له نوموړي ښوونځي څخه فارغ سو په همدغه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه وگمارل سو و میگه در سال 1304 خورشیدی وقتی که نامبرده از مکتب یا به اصطلاح مدرسه فارغ شد میگه در همان مکتب یا مدرسه هم به حیث یا به عنوان معلم انتخاب شد. اینجا کلمه وگمارل سو به معنای انتخاب شدن است و کلمه شونکی به معنای معلم و کلمه ښوونځي هم به معنای مکتب یا مدرسه ویل کیږي. استاد دغلته د ښوونکي د سپیڅلې دندې ترڅنګ د دینی او عصري علوم خصوصی ذکر او مطالعه ته دوام ورکړ و میگه استاد همینجا در کنار شغل مقدس و پاک به اصطلاح معلمی آمد در کنارش علوم دینی و عصری را به صورت خصوصی خوان و به مطالعه خودش ادامه داد. اینجا کلمه اسپیسلی به معنای مقدس یا پاک و کلمه دنده به معنای وظیفه ویل کیږي. فقه، حدیث، تفسیر، منطق، صرف، نحو، فصاحت، بلاغت او د خپل هیواد او نړۍ د پخوانی او شاعرانو او لیکوالو د ناز او نه ډیره کتابونه ولوستله و میگه که در کنار گفتیم آمد به علوم دینی و عصری پرداخت، همچنین در بحث فقه و حدیث و تفسیر و منطق و صرف و نحو و فصاحت و بلاغت و همچنین آمد از به اصطلاح آثار منظوم و منثور حالات شاعران و نویسندگان کشورمان یا در سراسر جهان را خواند. اینجا کلمه ولوستله به معنای خواند. د ښوونکي په توګه له 2 کاله دنده سرته رسولو وروسته و میگه بعد از اینکه 2 سال به اصطلاح دنده یا وظیفه معلمی را به پایان رساند له مطبوعاتو سره د ځانګړې علاقې له مخې په کندهار کې د خپرېدونکو اخبار طلوع افغان امرسیال سو و باز میگه در مطبوعات به علت علاقه زیادی که در این بحث داشت در ولایت قندهار در انتشارات اخبار که به اصطلاح طلوع افغان بود امرسیال سو به معنای معاون شد. اینجا کلمه امرسیال به معنای معاون و کلمه زنگری به معنای خاص یا ویژه ویل کیږي. 4 کال دغه دنده په ډیره بریالیتوب ترسره کړه و میگه 4 سال می دنده یا وظیفه رو به صورت تمام با موفقیت انجام داد. اینجا کلمه بریالیتوب به معنای موفقیت ویل کیږي. او په 1310 المریز کال د طلوع افغان د اونیز مسئول مدیر شو و میگه بعد در سال 13 خورشیدی به اصطلاح در هفته‌نامه طلوع افغان مدیر مسئول شد. استاد د همدغه ژورنالیستیک دنده ترڅنګ په پرله پسې توګه مطالعه و گفته استاد در کنار همین وظیفه ژورنالیستی که داشت میگه باز شروع کرد به مطالعه کردن. علمی، تاریخی، ادبی او څیړنیزو لیکنو ته دوام ورکړ او د یو منلي او وتلي لیکوال په توګه له لوړ نوم او شهرت څخه برخمن شو و بعد او که شروع کرد به مطالعه در بحث علمی و تاریخی و ادبی و همچنین تحقیقات به اصطلاح ادامه داد. کلمه دوام ورکړ به معنای ادامه داد و به عنوان یک شخصیت نویسنده بسیار پذیرفته شده و قبول شده گفته از نام و شهرت بسیار بالای برخمن شو یعنی برخوردار شد و اینجا کلمه لوړ به معنای بلند ژبرل کیږي. په 1319 المریز کال د هیواد پلازمینې کابل ته راوغوښتل شو. اینجا کلمه راوغوښتل شو به معنای احضار شد یا به اصطلاح خواسته شد و اینجا کلمه پلازمینی به معنای پایتخت ویل کیږي و گفته در سال 1319 خورشیدی در پایتخت کشورمان که ولایت کابل باشه احضار شد یا خواسته شد او د ستر علمی فرهنگی مؤسسه پشتو ټولنې لوی مدیر مقرر شو و میگه که در کنار وظایف دیگرش در مؤسسه بزرگ فرهنگی و علمی به نام پشتو ټولنی که بهتر بگیم جامعه یا اکادمی زبان پشتو به عنوان لوی مدیر مقرر شد. همدغه مهال ورته دغه استر علمی دندې ترڅنګ د مطبوعاتو د مستقر ریاست د مرستیال چاری هم ورسپارل سوی و میگه در همین زمان باز در کنار کارهای علمی بسیار بزرگ میگه به عنوان معاون ریاست مستقل مطبوعات انتخاب شد و این کار برایش ورسپارل سوی معنای سپرده شد. یو کال وروسته د پوهنې وزارت د مشاور دنده ورسپارل شو او درې کال دغلته خپل دنده ته دوام ورکړ و باز میگه 1 سال بعدش به عنوان یا به حیث بهتر بگیم مشاور وزارت معارف این وظیفه برای سپرده شد و میگه در همینجا 3 سال این وظیفه خود را دوام ورکړ به معنای ادامه داد. اینجا کلمه کال به معنای سال و کلمه ورسته به معنای بعد. کله چې پر 1323 المریز کال په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځی تاسیس سو نو دغه پوهنځی د ریاست او د ادبیاتو تاریخ تدریس چارې ورسپارل سوی و بعد میگه وقتی که در پوهنتون کابل
پوهنځی ادبیات در فاکولته ادبیات به اصطلاح تأسیس شد. میگه در همین وقت هم به عنوان رئیس این پوهنځی و همچنین به تدریس تاریخ و ادبیات پرداخت و کارهایش به دست او سپرده شد. پس 1327 المریز کار په ملی شورا که و گفته در سال 1327 خورشیدی در شورای ملی د کندهار د خلکو د وکیل په توګه وټاکل سو و میگه که به عنوان وکیل مردم در ولایت کندهار انتخاب شد. اینجا کلمه وټاکل شو به معنای انتخاب شد. در کال دغه اسپیسیال دنده تر سره کړه و میگه به اصطلاح 3 سال ای وظیفه مقدس و پاک رو انجام داد او پر 1330 المریز کال د هیواد پالنې د لوړ احساس او ټولنیزې ازادي غوښتنې د سیاسي مبارزې په سبب د واک حکومت لخوا جبران د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړای سو. اینجا کلمه پرشده به معنای ترک کردن یا به اصطلاح گذاشتن ویل کیږي و همچنین اینجا کلمه اسپیسیال به معنای پاک و مقدس و کلمه غشتنی به معنای درخواست ویل کیږي. بعد از اینکه گفتیم به اصطلاح 3 سال این وظیفه را به عنوان نماینده مردم در ولایت کندهار انجام داد، در سال 1330 خورشیدی گفته به علت حس میهندوستی و به اصطلاح وطنپرستی بسیار بالایی که داشت و همچنین خواسته های آزادی اجتماعی و به همچنین مبارزه سیاسی از سمت حکومت مجبور شد که به اصطلاح وطن رو ترک کنه و به جای دیگری برود. لومړی پښتونخوا ته لاره میگه اول به پښتونخوا گفتیم برای شما که به اصطلاح مناطق پشتو زبان پاکستان است. سم مدتی په پېښور کې تیر کړه، باز میگه چند وقت را در شهر پېښور تیر کرد. هلته د آزاد افغانستان په نوم یو جریده اخباروله، اینجا کلمه اخباروله به معنای منتشر کرد و میگه آنجا به اصطلاح یک جریده رو به نام آزاد افغانستان منتشر کرد. ورسته بیا د ځینو سیاسي ملحوظاتو له مخې له پېښور څخه وتلو ته ارسو. اینجا کلمه وتلو ته ارسو یعنی مجبور شد که برود و گفته به علت بعض از ملحوظات سیاسی مجبور شد که از شهر پېښور هم برود. کراچی ته لاره، باز میگه رفت به شهر کراچی او هلته په علمی و ادبی فعالیتونو بوخ شد و میگه باز آنجا به فعالیت های علمی و ادبی مصروف شد و یا به اصطلاح مشغول شد. اینجا کلمه بوخ شد به معنای مشغول یا مصروف شد. دغه سی لږ ډیره لس کاله په جلا وطن کې تیر کړه. اینجا و میگه همینطوری تقریبا کم و بیش 10 سال دور از وطن تیر کرد. اینجا کلمه جلا به معنای جدا بودن و کلمه دغسی به معنای اینطوری و کلمه لجودیر به معنای کم و بیش ویل کیږي. پر 1330 المریز کال ورته د لارې چارې برابرې سوې چې خپل هیواد ته راسي و میگه باز در سال 1340 خورشیدی راوچا به اصطلاح براش برابر شد که به وطن خودش بیاد او د پخوا پسیر د علمی او فرهنگی چارو په سرته رسولو بوخ شي و میگه به کارهای قبلی در بحث علمی و فرهنگی و تحقیقاتی مصروف یا مشغول شود. خب حالا میریم سراغ نوی تکی چې موږ ستا لپاره چمتو کړی. اینجا کلمه لیدل به معنای دیدن و کلمه سیر به معنای چهره ها و همچنین فعل وگمارل سو به معنای انتخاب شد. امرسیال به معنای معاون و کلمه دنده به معنای وظیفه یا شغلم زین وقتونه ویل کیږي و کلمه بریالیتوب به معنای موفقیت په توګه به عنوان و کلمه رشتینی به معنای واقعی یا به اصطلاح همراه با صداقت. کلمه جلا به معنای جدا و کلمه کال به معنای سال و فعل اخباروله به معنای منتشر کرد. خب حالا میم سراغ د کانکور پوښتنې چې موږ سال لپاره چمتو کړې. لومړی پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال اول چې مطرح کرده د پښتانه شعرا کتاب لومړی توک لیکوال په نقه کړی. گفته نویسنده جلد اول کتاب د پښتانه شعرا را شما به اصطلاح مشخص یا نشانه کنید. فرم دوم است از ولایت دایکندی که جواب سم یا صحیح میشه گزینه اول پوهاند عبدالحی حبیبی. دوم پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال دوم چې مطرح کرده د پښتو نثر تاریخ لیکوال څوک دی و گفته که نویسنده تاریخ نثر پښتو کیست؟ فرم اول است از اکادمی های نظامی که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دریوم یا سوم ابو محمد هاشم. دریوم پوښتنه څه دی ویلي؟ سوال سوم چې مطرح کرده د زغر د لغت سمه معنی عبارت دله. فرم اول است از ولایت کندوز و اینجا سوال مطرح کرده که معنای صحیح لغت زغرده چیست که جواب سم یا صحیح میشه گزینه دریوم یا سوم به معنای زورورتیا. ګرانو زده کوونکو دغه لوست مو د خیره سره خلاصوله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او په خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړ اوسئ او دغه لوست مو ښه زده کړی دی.
در راتلون که قندی در الله پامان الله ممل خشبه و رز ولره